ذنون مصری دی یو ځای کې د دریاب په غاړه جامې وینځي وی ګورم چې یو لړم را روان دی زیال غټ لړم د دریاب دی غاړې ته ورځي وی دغه دریاب په غاړه یو شمشته ده دا لړم راغی دغه شمشته د پاسه سور شو وی ما ورته کتل چې لړم په دې شمشته څه کوي پاډال وی هغه شمشته روانه شو وی ما لنګو چې راشه دې پسې لاړ شه ګوره چې دا شمشته او دا لړم کوم خوا دي او دا شمشته داسې روانه چې دا لړم ډوبی هم نه غټ لړم دی وی واپسې لاړ شم په دریاب کې دیم روان دي زم پورې غاړه شمشته پورې وته په غاړه باندې ودرېده لړم ته کوش او لړم په تیزه روان دی وی زم ور روان شم چې دا لړم څه کوي دا شمشته کشته شوه او په کشته کې راغی شمشته د پاسه راغی وی الته یو ځنګل دی او په هغه ځنګل کې یو نوجوان هلک وده دی ځان نه بې خبره دا لړم ور روان دی وی ما وی چې دا لړم خو ورځي او دا هلک به چیچي او خوري به وی چې مخامخ مې وکتل یو لویه اجدها خامار دی هلک پسې را روان دی هلک بېغمه ودرې سوري ته د اونې یو خوا لړم ور روان دی بل خوا خامار را روان دی وی پریشان شم چې خدایا دواړه مصیبت دی وی دې کې دا لړم ورغی او دغه اجدها خامار په سر د پاسه سور شو ور ټوپې کړې دغه خامار دې سر ته او په هغه ټکونه لګی او خامارم کله سر یو خوا سنډي کله بل خوا سنډي دې ته خبره ورسېده چې خامار یې مړ کړ دې لړم هغه خامار مړ کړ خامار پرېوت لکې وټکولې مړ شو ختم وی چې مړ یې که دا لړم واپس را روان شو سړی یې پرېښود په ځای او چې واپس راغی هغه شمشتی له ځان له ورسو او د هغې شمشتی په ډال د پاسه سور شو هغه شمشتی واپس پورې غاړه راغله او لړم ته پورې غاړه کوشو ذنون مصری رحمت الله علیه وی چې دوه شعره مې وویل معنی دا ده چې یا الله ته ډېر لوی حفاظت کوونکې ذات یې خدایه چا له په اوچه حفاظت ورکې او چا له په اوچه هلاکت ورکې مار دې هلاک او سړی دې بچ کړي چاله دریاب کې جون ورکې او چاله دریاب کې هلاکت ورکې وی چې دو شعرونه مې وویل غالک را پاسېد را بیدار شو کاکا څه چل دی مې چې چل نه اوس خبر شوی خو پته راته لګېدلې وه یو مصیبت نه پر بل مصیبت در پسې را روانو او الله بچ کړې قصه مې ورته وکړله زما وروڼو ذنون مصری صاحب لیکي رحمه الله دا د لوی بزرګ دی چې ګوره الله پاک د یو نوجوان دا مار نه حفاظت دا دشمن په ذریعو که چې هغې ته لړم وای او د کم دی نه وله لړم را ورساو او د شمشتۍ په شی وله لړم را ورساو وایو د الله د خپلو بندګانو سره رحم شته او که نه شته موږ له خدای څه رانه کړل زه تاسو رښتیا ووایه څونه ښکلې شکل یې را کړی دی او روغې خپې یې را کړي دي روغ لاسونه او مسلماني را کړې ده په دې جب هم د الله نوم چلیږي او د خپل حبیب نوم پې چلیږي او خدای ته منځ کو سجدې ورته لګو د دې نه لوی نعمت رونو بل شته نشته الله یې د دې نعمت د شکریې توفیق راکړي نو زما وروڼو د شوق قدر شپه د عبادت شپه ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل حضور پاک مبارک د شپې پاسې د کور نه بار ووت وی چې زه راویښه شوم مې وکت نبي علیه السلام نو فوراً ورپسې راووتم جومات کې به وی جومات کې مې طلب وکړو خو جومات کې هم نو ما وی یاره کیدی شي فاطمې کره تلي رضی الله تعالی عنها وی هلته ورپسې لاړم هغې ته مې وویل چې نبي علیه السلام وی چې مونږ کره خو نه دی راغی سودا شوه راسره زر حضرت فاطمه هم پاسېده رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله عنهم پاسید او حضرت حسن و حسین ماشومانو دا دوالم پاسید یریگو چې خدای چې ته دشمنان زیات یهودیان مشرکان چا نقصان وته نی رسول د شپې څه کوي چې بار وته دی ورپسې تلو مخامخ د بقی مقبره د خدای دې مونږ تاسو بوتلېږي نو حضور پاک له خدای پاک دا خاصیت ورکړو چې د خولې نه بیا خوشبویي تله په کومه لار چې به تله خولې به خوشبویي کول
دا مشکات شریف کی پا معجزاتو کی دا حدیث تخا چی صحابہ کرامو با دا پیغمبر علیہ السلام منزل مقصود پی جند کہ حضور پاک پا دے لارت لدے دا صدا وجنا من طیب عرقه دا حضور پاک دا خوشبوئیں دا خولی دا خوشبوئیں دا وجنا خولی بے خوشبوئیں کول نو دا آگے خولی دا خوشبوئیں پا انداز دوی لارل دا بقی مقبریتا چی التسنگ اورا سیدل نو حضور پاک پا مقبرہ کی یو طرف تا پا سجدہ پروت تے او دا آیت وی ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم یا اللہ کتا زمان دے امت لعذاب ورکے نو خدا استا بندے گاندی بندہ سر چی سوک سکی کولی سی ور سرن ستا بندگان دی اللہ کتا عذاب ورکے نو ورکولی سی سوکی در نشی بچ کول دا سی لکنا لکه یو سړی مرئی دی او دی والا غزار ډب ورکي څوک ویلی شي چې راولي وي هلکه د ما مرئی دی چې څه کوم ستا پکې څه دي یا د چا زوی دی او څوک ولا ډب ورکي او بل سړی وي دا زوی دی ولې وو هلکه ستا را سره څه کار دی زما زوی دی زه پیشه او دی پیشه نو یا الله دا ستا بندگان دي که ته دوی له عذاب ورکې فإنهم عبادک ستا بندگان دي څوک درته نشي ویلی چې ولې عذاب ورکې وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز او خدای کته او بخي سره د ګونه او بخي نو څوک دنه تاسو کولی شي چې دا دی ولې او بخل څو عجیب انداز دی دا د قرآن شریف آیات ته ګور دا د حضرت عیسی علیہ السلام متعلق نازل دی حضور پاک به فرمایي کته بخیل هم نه څوک تاسو نشي کوله او دیر د حکمت خاوند دی هر کار کې د خیر او حکمت ته نو او جلال نبی علیہ السلام مبارک پس سجدہ پروت تے حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ پیدان ورو غردو بولے بابا تو چل شوید چاہ تکلیف در رسول دے چاہ نقصان در رسول دے دا ولی جالے دا الفاظ دے وی بچے جبریل علیہ السلام را گئے اور اماتے وی چڈیرہ مبارک اشپد پاس نو کدا امت تا پارس دعا غوالے اغوانا دیش پک با ستا دعا دا امت تا پارا رب العالمین قبول کی نظر عالم دے خالی میدان تا دے بقیر مقبری تا دے خالی میدان تا یہ دے پر خالی دے کہ اس سو کم نہیں او خپل رب تا سجدہ لگم او دا خپل امت تا مغفرت سوال والا حکم نو علماء دا دین معلوم ہے کہ دا دون برکتش پدا کہ رب العالمین پا دے کہ دے انسان دعا قبل ہے خرونو یو حدیث پاک کی راضی کہ دا اللہ پاک درے سوا رحمتنا پد شپک نازلی گی بالخاص رحمتنا یو سوک کسان دی چی اگا خدای نبخی سوک سوک دی یو مشرک چی اللہ لشریک لٹائی شکر دے الحمدللہ منگ دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید قائدی اللہ یو گنو دا گوری زمونگا عقیدہ دا خواہ او دا اللہ چکم خلی صفتونی دا اللہ علم دا اللہ قدرت او دا اللہ اوریدل او لیدل دا صفتون اللہ لگنو دا اللہ نما سوا بل چالا نگنو دا اللہ پشان علم دا بل چاشتا او دا اللہ پشان قدرت دا بل چانشتا اللہ چسنگ اوریدل کی ہر دے کے اوری او ہر دے کی چی انسان دی بھی نہیں ہے لیدل ہے دا صفت ما سوا دا اللہ نگوری دا بل چانشتا نو یو مشرک نبخی دویم سوک نبخی جادوگر کم کوٹگر جادوگری کوٹ او جادو ډیر خطرناک شی دی یو حدیث پاک کی راضی مشکات شریف کی مشتا په ترمذی کی مشتا اغدا سیدی من اتا کاهنا جسو کی کوٹگر جادوگر لرا دے فصدقه بما هو يقول او هغه ورته سوی او در هغه تصدیق وکړه او ورته وی ستا بزوی کیږي ا دی وی ښا اور توی دا کار بکیگی دا بکیگی او دیوی خواہ ذا نجومیم او ذا پلان کیم او ذا پلان کیم تو مخیال کری پر اخباراتو کے دا اشتہارات دیر زیاد رازی دا غیب و علم صرف یو اللہ سر دے لا يعلم الغیب الا ہو یوزلنا پشلگونو کرت پا قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ دا غیب و علم
یو ما سره دی ما سوا زمانه په بل څوک نه دی خبر را نجومی ته ګورو د اسخا مشاهده ته ګورو یغه تا ته الوی چې دا به کېږي او باران به کېږي او زی به دی کېږي زه عجیبه حیران یم زموږ دا خلک هم نه پوهېږي اخبار کې به اشتهار لیکلي چې ما سره رابطه وکړې او په پیسو به مالامال شي نو زم ته په خپله ځان له د عمل وکړه چې ته مالامال شي چې د خلکو ته سوالونه نه کوي دونه څوک سوچ نه کوي او که د چا نارینه اولاد نی نو موږ سره دی رجوع کی او ګارنټي کے ساتھ ګارنټۍ سره ظالم بچیه ګارنټۍ سره تو زوی ورکې تا سره د اختیار شته خلک سوچ نه کوي زموږ زوی ورکولو لور ورکولو والا څوک دي یهب لمن یشاء اناسا څنګه دی ذکورا چاله چې خدای غواړي نارینه اولاد ورکي چاله چې خدای غواړي زنانه اولاد ورکي او یزوجهم ذکرانا چاله چې خدای غواړي نارینه ورکي ويجعل من يشاء عقيما څوک شن پیدا کی چې الله څوک شن پیدا کی د جادوګر او د نجومی پلارم بچی نشي ورکولی يجعل من يشاء عقيما الله قرآن وی نو من قرآن بنا منو او یزوجهم ذکرانا چاله لکان ورکی و اناس چاله لونه ورکی چاله دواړه ورکی الکان او جنکه څوک شن پیدا کی نو چې خدای شن پیدا کی جادوګر پلا جادوګران تاسو دین تاسو کې تاسو دامن دي او سولونه دي یو ځل پلا روانم د پیښور کې دا مرغو والا اکثر په باندې سر په خوا بناستو چې اوس به یو کمني دی پنسي نه ونیو مای لکار درز به مې خوړل خدای دا غورځي هغه ته مې خیال نه غس پیرتا نه روانم چې پنسي له ګوت راوړې دا کلکه پنسونه وای را غورځي دا غوسراله خدای سپیره بچی اوس به را غورځولم په دې خو چې قسمت دل جوړ کم ما ته وای چې مې دې مخ ته قتل نسوار بیا بل په خپل کې ښه نسوار مې ډېر بدیش خو دې نسوارو کټوي وا او دا ښه خونه او دا ښه مخ مې سره وی قسمت مې ځان له قسمت جوړ کړ چې دې پټ باد د ناس نه اخلاص شي خبيث بچیا دلته کله یو پین سره نه څه پرده بل نه دي مرغه دي کې سار نه ماقام پورې ځان له قسمت جوړ کړ چې د بنگلا کې بناسته داسې کې په پټ پات په بوزي را پاسه ناشته موږ د خلکو عقل نشتا ګارانټي کے ساتھ زوی باور کوم ګارانټي سره مال باور کوم او چې چا باندونه دي د اخباراتو کې اشتهارات دي ګارانټي سره به باند راخیږي نو چې ګارانټي سره د بل د 1 کروڑ روپو باند راخیږي نو ځان له روخه جواب کړ دې سوال نه بخلاص شي اشتهارات نه بخلاص دي نو عقل او سوچ دومره نشته د غیب علم چا سره جواب راکړه الله سره قرآن شریف کې الله قرآن شریف کې الله ها اوس کاهن للارش جادوګر لا ابو تکل یو سوي کله بل او اکثر یو بل باندې کوټ جادو کی دا ملات نو حضور پاک فرمایي چې څوک دې کاهن جادوګر کوټګر للال او هغه چې وتسوي دې تصدیق وکړه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فاغه قران چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل دی په هغه قران دا سړی کافر شو نو جادو خطرناک شي کوټګر جادوګر کاهن نجومی دې خلق لمزه داغی دا خبر و تصدیق میں نہ کوئے نو یو مشرک نبخی یو کوٹگر دریم کیناگر مشاحن اذا بیزا یو بل سرکینو بغض و حسد دل دا خطرناک گناہ او سلورن زناکار اسوک زناکاری او پینزم سودخور اسوک سودو نکی او شپگم مدمن الخمر چی ہمیشہ شراب کی توبت نوباز او کمو خوکل دروازه مروجونی ولا کوډه خبره شپه سره نو دا نه شپه درسته ده دا ګل روزه او دا نه شپه راځي سرکار جوړ د چهارشنبه دی کړی دا او دا نه شپه نه راتلون کې نه او دا ګل روز راځي و ان شاء الله العزیز دا خو کال کې دا خبره وي دا یو روز راځي او تاسو په کې فائدہ ده دا شپې د الله عبادت وکړي خصوصا پر اخر شپه عبادت باندې الله ډېر زیات خوشالي ټول شپه نه ور ټول شپه عبادت هم خنيخه یو سړی کوي کول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه دي
یو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ او یو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، د دواړو یو بل سره دوستانه تعلقات. نو دا دواړه سلمان د ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملاقات للا. دا هغه زمانہ و چې لا د پردې آیاتونه نو نازل، چې دې ورننوت نو د حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بی بی دا په خیرنو جامو کې و. نو دا سلمان ورته وی، دا دوست دی بی بی ته ولا وی چې خورې دا جامې دې ولې څخه چولې، خیرنې جامې ولې چې دا قیدره چې خاون په کور کې وي نو ښځه به خپلې جامې چې دا قانون یاد ساته، ښځه به خشته جامې چې خپلې به چې، او چې کومه ښځه ځان نه ډولې کوي نو خاون له دې اختیار شته چې دې ښځې له غزار ورکې وی وهي، دا به ځان ډولې کوي، پودله په کور کې نه ګرځي. زمونږ زنانه په کور کې پودلې ګرځي چې بار ته ځي نو ځان خشته کوي، بار ته له ځان خشته کوي، بار ته ځي نو پوډر بم پوری کی او صحبه شل قسمه رنگونه هم پدان پوری کی او خوشبوئے بم پوری کی او سپریگانی بم پوری کی. نه نه، بار نبی علیہ السلام مبارک فرمائی خزا چې د کور نه اوزی کما خزا او داسې خوشبوئے پورې کړه چې د هغې نه بوی ځي خلکو ته، دا وی زناکاره ښځه ده. د ښځې هغه خوشبوئي ده چې بوی ولني او رنگ ولی، او د سړو هغه خوشبوئي ده چې رنگ پکې نه او بوی ولی. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. نو ښځه به په کور کې ځان خوبصورته ساتي، ډولۍ ښکلې جامې باچي، خشته جامې باچي. دا د نبی علیہ السلام مبارک وینا شو. دا ځانه خو درته نه کوم، د حدیثو الفاظ درته وی او صحابه په دې مستقل عمل کو. دا روان هم د ښځې د خاوند د ډېرو خاوندانو د ښځو په دې سیدونو ګورې روانه راځي. نو دی جامې خیرنې چولې وې، نو ابو الدرداء رضی الله عنه ورته وایي خورې دا جامې دې ولې خیرنې چولې دي؟ هغه ته مطلب مثال ورکړه چې ښکلې جامې چې خاوند دې کور کې دی. او ورته څه وایي؟ وایي ستا ورور ابو الدرداء چې دی وایي د هغه په دنیا کې څه جت نشته، ما ته ګوریم نه، ټول ورځ منځونه دي او دسونه دي او روجې دي، نو زما کار سره چې ځان ډولې کوم. دا خبره خو حضرت سلمان رضی الله عنه کې واچوله چې ماسخوتن شو ډوډۍ خوړه نو حضرت ابوالدرداء په مانځو درېد، مونږ یې شروع مېلمه ته وایي ته ویده شه، هغه مانځو درېد، ویده شه، سلمان رضی الله عنه ویده شه، خبره یې منله، ودېږه. لږ ساعت پس بیا پاڅېده، ویده شه، بیا ویده بیا لږ ساعت پس چینی مشمش و پاڅېده، بیا ورته حضرت سلمان رضی الله عنه ویده شه، بیا ویده که چې اخره شپه شوه اوس پاسه، دواړه پاڅېدل او داسې وکړه او تهجد یې وکړ. نو بیا ورته څه وایي حضرت سلمان رضی الله عنه؟ ای ابو الدرداء وی ان لنفسک علیک حقا، وی ستا د نفس په تا حق دی، نو خوب به کې، ولې چې ته خوب ونه کې عبادت به څنګه وکړې؟ ولزورک علیک، او د ګاونډي در باندې حق دی، د ملاقاتي میلمه هغه، او ان لزوجک علیک حقا، او د خدم در باندې حق دی، آت کل ذی حق حقه، هر حقدار ته خپل حق ورکا. دواړو یو بل سره خبرې وکړل حضور پاک مبارک له. حضرت سلمان رضی الله عنه ورته کېنوي صاحب دا چل مې ورسره وکړو دی دا چل کوي. حضور پاک فرمایي صدق سلمان، وی چې سلمان کومه خبره کړې ده ته ټیک ویلې ده. د ښځې حق دی دروازې روجي مه نیسه، کله کله نیسه، ولې د ښځې هم حق شته که نه او ستا هم حق شته. دا چې ته ټوله ورځ روجي نیسې او د شپې لمونځونه کوې نو بیا د ښځې حق دې پوره نه کړی شي. او د ملاقاتي در باندې هم حق دی، او د دې سترګو هم حدیث راځي در باندې حق دی، دې له به خوب ورکې، او د دې وجود در باندې حق دی، دې له به خپل حق ورکې، او د الله هم در باندې حق دی، نو عبادت هم کې. نو د حضور پاک عام معمول د عبادت او د صحابه او داو چې اخیری شپه کې به پاڅېدل، د پیشبنۍ کې ورته مونږ وایو چرګ بانګ، نو دغه وخت کې به اودس وکړو او خپل خشته خپل عبادت پرې وکړو. عموما نبی علیہ السلام 8 رکعاته تهجد کړی دي، زیات هم کړی دي، 10 هم کړی دي، 14 پورې هم کړي سره د ویترو، او 15 هم کړي سره د ویترو، او 19 هم کړي سره د ویترو، او کله کله 3 رکعات هم کړي دي، او کله 15 کړي دي، او کله 9 کړي دي سره د ویترو نه. ویتر به اخر شپه کې کول غوي.
خو عام معمول د نبی علیہ السلام تهجد اتر رکعات ابه څنګه کول څنګه په پاسه دا آیاتونه به وي ان فی خلق السماوات والارض وفي السماوات څنګه والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دا آیاتونه به وي او کدا چاته یاد ني نو دا الله د اسمان ته استور ته وګورا نو دا خدای د قدرتونو یا الله ته سخکلې څونه خپل اسمان دې پیدا کړی څومره خپل استوري دې پیدا کړی او څومره خپل مخلوق دې پیدا کړی الله تعالی خوب راولي او چاله ویخه او ورځ او شپه بدله را بدله پښتو کې داسې وایي بیا به حضور پاک او دسو کو خشتخ کله او دس نړۍ زیات او بو نړۍ کم او بو او دا غي نه پس به 2 رکعات مختصر وکړل بلندو صورتونو بیا به 2 رکعات خو وګدو وکړل دومره وګده به وکړل چې قیام رکوع قوما سجده جلسه دا برابرو بیا به 2 رکعات خو وګدو وکړل خو کافی وګدو نشپک شو کنه نو اخره کې به 2 بیا مختصر وکړل نو بیا به 3 رکعات ویتر وکړل نو د ویتر نه پس بیا 50 کله کله 2 رکعات بیا وکړل دا غي نه پس بیا راغی حضور پاک عائشہ بی بی فرمایي وی د ویتر نه پس براغه نو کله به وی خو ما سره به خبرې کوله او کله به دوم لک سات بسم لاستا بیا به حضرت بلال راغی आवाज بیا ول ورکو او نبی رسول سلام به فورا پاسید او منزل به ووت دا د حضور پاک معمول اخر شپه کې د الله خصوصي رحمتونه نازلېږي اللہ آواز کی حدیث پاک کے راضی من یسألونی فاجیبہ سوک دے جمانا سوالو کی جزا والا دعا قبول کم او سوک دے جمانا رزق غواری جزا رزق ورکم او سوک دے جمانا بخنا غواری جزا بخم نما تدخبل بابا جی او سوک یو خبر یادنا اگر با تحجد چکل کول اگر با یو خبر کول یو بے یو شیر وی عربی کے فعازمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما دے ذات ما جو سلو کرتو نم جاتا اوریدلې دي او معنی دا ده چې دا خپل زما دا ګناه په ما بار ده نو دی خو په ما ډېر لوی بوج را واچو دی ګناه د ګناه لوی بوج درا باندې ډېر زیاته ګناه مې ده خو الله چې ما دا خپل ګناه ستاره هم سره مقابله کړه نو بیا ستاره هم زما د ګناه نه زیات دی یو بیداوی او بل میں دا ٹکے ورزو دا ډېر د کمال دی ویا الله مون خو درته نه دی ویلي چې ته دا اعلان وکړه چې مانه بخنه وغواړه مون خو درته نه دی ویلي چې ته دا اعلان وکړه چې مانه سوال وکړې مون خو درته نه دی ویلي چې ته دا اعلان وکړه چې مانه رزق وغواړې دا خو الله مون درته نه دی ویلي خو ته په خپله وې نو چې ته په خپله وې مانه سوال وکړې دعا قبل رزق وغواړې در کوم بخنه وغواړې بخم نو الله اوس مونږ رزق هم غواړو بخنه هم غواړو او دعا هم نه غواړو تاسونه د خپل د مين الفاظ چل پر الفاظو کې دی ګور اخرى او دکشه کې فرق شته کې نشته یو ملمته دکشه ابو خدای دې استاد هغه ملمته به غوبل ملمته اخرى نو اغم الفاظي نو دا خو مختلف قسم الفاظو کې فرق دی کنه الفاظو کې فرق دی نو حاصل دا دی چې الله سره خبرې کې د مين خبره وسره وکړه او د محبت خبره وسره وکړه اللہ تعالیٰ پہ خوشحالی گی نو آخر اشپا کے دا بندگان پاسی و دا اللہ عبادت کئی نو رب العالمین پا فرشتو باندے فخر کئی اے فرشتو تازو خوی چی انسان میں پیدا کوا دی با قتلو نہ کئی او دی بدمکہ کی فساد کئی دا سو گو رے خوب پری خود او خوگا بستر پری خودا او دسو کو ماتاو دری دل زمان عبادت کئی ریاکاری نہ کئی دا اشپا دا سوکشتنا ما سره مینه کوي د مینې خلک یې پرېښود ځکه حدیث کې راځي چې دې پاسې من بین اهله د خپلو کور والا د خوا نه راپاسي نو ګوره هغه د دنیا محبوب یې پرېښود او زه یې خوښ کړم او ما ته ولاړ دی نو چې الله په فرشتو فخر کوي په دغه بندګانو نو وایي په دې به الله فخر خو هله کوي چې بنده الله خوشحاله کړي دې نه د الله لویه خوشحالي معلومېږي چې رب العالمین پرې خوشحالي زمارو اخر شپه کې په عبادت اسم الله خوشحالي او خصوصا بیا په دغه شپه چې بنده د الله عبادت کوي چې مخصوص شپه ده او حضور پاک مبارک کی صفت هم کړی دی د عبادت نو په دغه شپه دا پکار دي چې مونږه د شپې عبادت کوو
ضرورت کم سر روجه نیولا ډیره بهتر وي. لکه په روجه نیولو کې الله بیا خوشحالېږي. روجه داسې مثال لري تخلق به اخلاق الله ځان کې د الله خوی پیدا کول، الله نو بس کی او نه الله ډوډۍ خوري او نه الله خواهشات لري. نو یو انسان یو ورځ په ځان کې دا خوی پیدا کی چې زه به اوبه نه څښم او زه به ډوډۍ نه خورم او زه به د خپل خواهشاتو نه ځان ساتم. نو که چاته بیماری نه ده ګردو یا څه تکلیف ورته نه، نو د ورځې روژه ونیسئ او د شپې اخره شپه کې پاسئ د الله عبادت وکړئ، او خصوصا چې عبادت کوئ دا یو ټکی پکې ووایئ، دا ذهن کې واچوئ دا خبره چې یا الله ته په نن شپه دا یو کال دا زما تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړئ، د هغې لیکل شروع کړئ، نو خدای زما په تقدیر کې خیر ولیکه. ګوره قیمتي خبره شوه که نه. یو سړی چې هغه مقدمه د مرګ او د ژوند د پانسۍ او دې جج له لاړ شي ده ته څوک وایي چې لکه نن بس فیصله ستا جج لیکي، څونه سفارشونه کوي که نه کوي، او هغه موقع له ځان رسوي که نه رسوي، او څومره پیسې ورکوي، څه دپاره ورکوي چې دا جج راضي کم په سفارش یا په رشوت یا په پیسو یا په بل 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 هر څه چې د په زړه کې وي، په څه طریقه د قاضي صاحب رضا کم د ده دا سوچي، اگر چې رشوت ورکول اخیستل دواړه جرم دی، نو دی دا سوچ کوي چې دا سړی رضا کم چې دا فیصله ماله سمه ولیکي. نو دغه خو معمولي فیصله ده، دا خو ستا د غونډ کال فیصله ده، دې کې خو ممکن ده په دې کال کې ته مړم شې. د ډوډۍ فیصله دیم ده، او د عزت فیصله دیم ده، د بچو فیصله دیم ده، د دنیا او د آخرت د کامیابی فیصله دیم ده. نو دا ټکي پکې وایي چې یا الله زما د راتلونکي د یو کال د تقدیر شروع فرشتې د دې شپې نه کوي، نو خدای زما په تقدیر کې خیر واچي. او یارونو ګورې غټ سوال د عبادت کوي، دنیا هر څنګه چې د پاتې ده، لویه خبره عبادت ته او د الله رضا ده چې خدای ماله پکې د عبادت توفیق راکړي، او خدای ماله پکې خپل رزق ولیکه، رزق هم ښه دی چې د بل مخلوق د احتیاج او د محتاجۍ نه بچي. نو انشاءالله العزیز زنانو ته موایخه زنانه په دې عبادت کې زیاتې تکړه. نو که تاسو زما دا خبره زنانو ته ورسوله، نو هغې چې څونه عبادت په دې شپه کې وکړي او یا په دې ورځ کې، د هغې به نه کمیږي او د هغې عمره اجر به الله پاک تاسو له درکړي. زما به هم ثواب وشي او ستاسو به هم وشي. ما خو درته د حضور پاک مبارک خبرې رسول. نو دا په دې د شوق قدر په دې وجه دې میاشت هم د شوق قدر میاشت وایي. مونږ خلک ورته شوق قدر وایو او عربی کې ورته شعبان وایي. په مکه مکرمه مدینه منوره کې ډېر لوی اهتمام کېږي، مونږ خلک خو نه کوو. دې شپې دپاره حرمین و شریفین و مکې مکرمه و مدینې منورې ته په زرګونو خلک راځي، غونډه شپه عبادت کوي او طوافونه کوي. د ریاض نه او دمام یو ځای بل ځای د سعودي خپل خلک خو ځکه ایران او کویت او ترک او د عربو ممالکو په زرګاو خلک دي خاص د شپې. د حرمینو شپه خو بیا ډېره برکتي او د حرمینو ورځ هم بیا ډېره برکتي. نو دا بعضې څیزونه عرب ډېر په شوق باندې کوي. غونډه شوق قدر میاشت له بالخصوص خلک ځي حرمینو ته عبادت. تاسو وګورئ کوم عمرې والا تلي تپوس ته وکړئ، هغې دومره رش دی. ما نن د یو عمرې والا نه تپوس وکړو، عمرې نه راغلی و پرون، ما یې رش ده که نشته؟ ما ته وایي تپوس مه کوه. په مطاف کې چې کوم د طواف ځای دی د خپې ښودو ځای نشته، دومره رش لکه د حج رش. لاندې تیخانې ډکې دي، بره دریم چت کولاو دی او خلک طوافونه ورباندې کوي. د غرمې او د ورځ ته څوک نه و. دا ولې عرب ډېر زیات دي؟ وایي دا د شوق قدر له راځي. چا کې چې د الله مینئ او د عبادت مینئ، نه پیسې ته ګورو نه خپل کړاو ته ګوري. او داسې دي یو د شپې او دوه درې ګنټې ته عبادت وکړي، نه پرې نه پیسې دي، لږ خوب به قربان کړي، الله به خوشحاله کړي. او یو روژه دې ونیوله نو څه چل کېږي؟ ثمرې خو پرې نه. زمونږ پښتانه ورته د شوق قدر شپه وایي، فارسی بانان او اردو خوانان ورته شب برات وایي، او څوک ورته شب قدر وایي. اوس وروڼو دا شپه ده کومه د دې شپې څه فضیلت دی
او د شپې ته شب برات یا شب قدر ولی وی. دا درې خبرې ذهن کې واچوي. د شپې ته شب قدر په دې وجه وی قدر عزت ته وی، عظمت ته وی. پښتانم خلق وی لکه ډېر د قدر سړی دی، دا د عربی لفظ دی. عزت، عظمت او لویۍ ته وی. نو دا شپه د نورو شپو په نسبت د عظمت او د برکت او د لویه شپه ده، د ثواب په اعتبار. یا قدر تقدیر ته هم ویل کېږي. نو دې شپې ته شب قدر ولې وی؟ رب العالمین په لوح محفوظ کې د دې انسان چې څومره د ده متعلق کارونه دي، تقدیرات، هغه الله لیکلي دي. فرشتو ته حکم وکړ لیکئ، د فرشتو په ذریعه لیکلي دي، د قلم په ذریعه لیکلي دي. حدیث پاک کې راځي چې الله قلم پیدا کړ او الله دې قلم ته وی اکتب لیکا. قلم ورته وی ما اکتبو، الله سو لیکم. نو الله دې قلم ته القا وکړله، فکتبا ما کان وما لم یکن. دا قلم نه وما یکون، ما کان وما یکون، دا قلم نه مخکې او دا قلم نه وروستو چې څه وو، دا الله ذوالجلال قلم ته واچول، القی ورته وکړه او هغه په لوح محفوظ کې ولیکل. د فرشتو په ذریعه باندې په لوح محفوظ کې لګیا دي، لیکل کېږي. لوی صدر دفتر دی، په اووم اسمان کې دی. د هر انسان چې مونږ پیدا کېږو به کله مړي به پلان کې، کله څومره ډوډۍ به خوري، څومره به اوبه څکي، څومره به خبرې کوي، څومره به ګرځي، او څونه به ذکر کوي، څونه به خبرې کوي، ګناه به کوي، نیکي به کوي، دوزخ ته به ځي، جنت ته به ځي، د جنت کار به کوي، د جهنم به کوي. دا ټول الله ځان سره لیکلي. نو الله په دې شپه باندې د دې شب قدر په دې شپه د دې میاشتې په 15مه شپه د هر انسان د یو کال راتلونکي تقدیرات د دنیا فرشتو ته وایي چې لیکې ده، فرشتو ته حکم وکړي ولیکې. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر فرشتي ولیکي. لوح محفوظ نه لګیا دي، لیکل کوي. نو په دې شپه هغه لیکل د تقدیر شروع کړي د راتلونکي یو کال. او په رمضان کې چې کوم لیلة القدر دی، په هغې شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کې جهان حواله، د دنیا فرشتو سره هغه پراتی. نو دې وجې نه دې ته شب قدر یا لیلة القدر وایي. اردو خوانان او فارسی خوانان ورته شب برات وایي. شب شپې ته وایي، او براعت پښتو کې ورته موږ بریوالی وایي، لکه پلان کې یې بری کړ، ویزار ہے کا خلاص ہے کا. دا د خلاصې شپه ده. ډیر مخلوق چې په هغې د جهنم فیصله شوي یا د عذاب فیصله شوي، په دې شپه د هغې د دوزخ او د عذاب نه د بری کېدو الله اعلان کوي. پلان کې مې بری کړ، پلان کې مې بری کړ. لکه جج سړی بری کړي، دقه رنګې الله اعلان وکړي فلان کې فلان کې فلان کې ګناهګار دا ما بری کړل، خلاص میں کلل. ذکر و شب برات ہوئی. دا خود دے شپی متعلق ذکر میں دیتا ہوں. اس دے شپی سفضیلت تے نمازت یو حدیث اس مشکات شریف کشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ دا شو قدر پدی نیمہ کے یعنی 15مه شپه اللہ را کزیگی الاسدین از دے اسمان تا. او دا اللہ کزیدل زمان دا کزیدلو پشان ندی چه منگ سنگ کزیگو، دا اللہ دا شان سر مناسب، یا دا اللہ رحمتنا یا دا اللہ دا شان سر مناسب کزیدل دی. صدا پارا فیغفرو لأکثر من عدد شعر غنم لبنی کلب. بنو کلب قبیلہ پا عربو کے یو قبیلہ و گڑ چیلے بیڑے رساتلی. دا اغی بنو کلب قبیلی دا گڑو چیلو دا ویختو نزیات مخلوق اللہ بخی. دے برکت شو، دے فضیلت شو.
زمارونو اللہ دے انسان بخن تبانے لٹے ہم بدقسمت ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قرآن کے اللہ وی ترسو کہ حضور پاک پا مقدس مکئی نظر مسلمان لعذاب نورکو دا حضور پاک وجود رحمت شو او ترسو چې دی استغفار وی زمان بخن غواړي بیا به مذاب نورکو نو تیرہ جمعہ میں استغفار متعلق در طویلی نو دا خدای نه بخن غواړي زمان قسمی اللہ دے انسان دا بخنی دا پاربانی لٹے ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ وی دستازو پا عذاب سکم ما خو عذاب لنے پیدا کریں یر ان شکرتم کا زمان دا نعمت شکریہ معادا کرنا او حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ وی الخلق عیال اللہ وی دا مخلوق دا اللہ دا سے دی دا سے پہ خپکی گی لیکن انسان چے پخبل بال بچ خپکی گی دا خدای نزویشتا نی لرشتا نی نوسیشتا او نی کل وسیشتا او نی پلار او مور سدیتا اللہ محتاج ننے خدا دی مطلب دا چی عام انسان پخپلو بچو سنگ خپکے گی او دا بچو سنگ خیال ساتی عام انسان نو اللہ دا دی خپل مخلوق اغا سے خیال ساتے او پی خپکے گی نو خپل بچی با منگ جہنم تاو غور دو چارمنا نو اللہ باولی دا خپل مخلوق عذاب کی واچے قرونو که منگ لگم رب العالمین تزان ورنز دیکھو دا خدای فضل دے کل در باندی جمرہ ولی چیل شعب عبادتو کچی دے بخم دے رحم شو بیا در باندی دا شوقہ در شپرا ولی دا لکا دے کے عبادتو کچی دے بخم بیا در باندی در روجی معاشرہ ولی دا لکا دے کے میں در باندی احسانو کو نیکی او پاؤں یاشوا او فرض نفل دا فرض برابر ثواب دے او کا آغری کم ننا خوازی و اتکافو کا یا لیلت القدر دا شپی عبادتو کا کل دا بانی دا عرفات میدان راولی او کل دا عرفات روز در باندے راولی او کل دا شوریر روز در باندے راولی دا خدای روزی دی استاد فیدی دا پار اللہ پا مسلمان باندے احسان کی کلوی جماعت تراش منزو کا جامع مسجد کیو کا پیسے در سری بیت اللہ تلالشا مسجد نبوی تلالشا ڈبل ثوابون در لمقرر ہے دا اللہ پا بندہ باندے خپل رحمتون و کرمون دمارو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ چیلے سرولے یو سڑے راغے او دا اللہ صفت شورو کہ سبحان ذی الملک والملکوت حدیث کے دا غزیری سبحان ذی الملک والملکوت اغا ذات چے اغا دا دیر لوی بادشاہ دا بادشاہ او بیا دا اسمانونو نا پورتا چکے میں بادشاہ دی دے ٹولو مالک دے اغا ذات دا ہر قسم عیب نا پاک دے بیا سوئی سبحان ذی العظمت والحیبت والقدرت سبحان ذی العظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت اغا ذات لپاکی دا چه اغا دا دیر لوی قدرت خاونده او دا عظمت خاونده او دا طاقت خاونده او دا زور دا بادشاہ خاونده سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت چه ابراہیم علیہ السلام دا خبر آوری دا وی مرگری دا اللہ خکلی رب دا صفت رات لگ بیاو کا اپی خشتاو لگے وی زما دا صفت دا رب دا صفت رات لگ بیاو کا اسڑے و توی صبر آکے چدرتے حکم وی سغوالے وی سگڑ چیلے برا کے وی نیم کندک بدر کم خود اخبر رب دا صفت رات لگ بیاو کڑیر خرابان دیو لگے دیتا مینہ ہوا منگلہ سڑے راشوی دا خدای پنم یو روپے راکا نو منگوایو زہ غسنڈا نان لچے دا مزدوری کولی جے کنشے کول نور کین رٹے بنا حضور پاک فرمائی کہ دا خدای پنم دا نسوک شو غواری دا خدای دا نم لحاظو کا ورکا دا خدای نم خودے لوے دے دا خدای پنم دا نسوک غواری ہاں بعض دا سوالگری دا سری پیشاور سوالگری لکہ دا جینا کیا گرزی مقصدو نے نوری نو اغین زان ساتا رٹا ما زانتے ساتا خپل جواب ورکا رٹل بنا کہ ہم مسائل فلا تنہر حدیث کے قرآن شریف کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی وی سوالگری بنا رٹے یتیم مسکین لبا رٹل نکے
نو د خدای نوم ډیر لوی دی. ګوره د خدای په نوم د نه څوک شی غواړي انکار به نه کوي. د خدای په نوم د نه څوک بخښنه غواړي چې ما وبخه د خدای دپاره، وایي د الله ډېر لوی نوم دی، د خدای نوم دی راته پیش که ما معاف کړی. د خدای د نوم عزت کوئ، زما د قسم الله به تاسو له عزت درکوي. نن موږ ولې ذلیله یو؟ زموږ د خدای د نوم عزت نشته. نو زما د رب دا صفت ډېر ښکلی دی، ښکشته دی وکړه. دوباره ووایه وایي څه به راکې؟ وایي د نیم کنډک چیلی به درکړم. خوش وویاو بیا ورته سبحان ذی الملک والملکوت، هغه ذات چې د دنیا او د اسمانونو د بادشاہ خاوند دی، هغه د عیب نه پاک. سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهیبة والکبریاء والجبروت، هغه ذات چې هغه د طاقت او د هیبت او د لویۍ او د ډېر لوی زور بادشاہ دی، هغه د هر عیب نه پاک دی. ابراهیم علیہ السلام ورته وی ورور یو ځل راته بیا ووایه، ډېر زیات خوند یې راکړه. وی څه به راکې؟ وی دا نیمې ګډې چیلی به درکړم. نو هغه نیمې ګډې چیلی وله نور یې ورکړې، لاس یې وڅنډل، هغې نه خلاص شو. بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت. بیا ورته ووایي، ورته وی ملګري یو ځل راته بیا ووایه، ډېر خشته خوند کوي چې د خدای دا صفت راته کوي. وی کاکا څه د سره پاتې دي، څه به راکړې؟ چیلی کړې خدای م راکړې. وی دا بدله سروم، شپونکې به دې شم، دا بدله سروم، چوکه به مې په شا د ځان لنه تاله سروم. خو ما ته د خپل رب دا صفت لږ بیا وکړه او د خپل رب دا خشته نوم راته بیا واخله. هغه سړی ورته څه وایي؟ وی ښه ابراهیم علیه السلام مبارک دی شه، زه د الله فرشته یم، ګډې چیلی دی مبارک، زه الله راولېږلم او ما ته وی ته ورشه په د ابراهیم زما خلیل دی، دوست مې دی، لږه تجربه وکړه چې زما د نوم ورسره څونه قیمت دی، زما د نوم قدر ورسره شته که نشته، زما د نوم عزت ورسره شته که نشته. مبارک دی وي تا د الله د نوم ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت وکړو. مسلمان یې د خدای قدر به کوي، د خدای د نوم قدر به کوي. د الله نوم واخیستلی شي الله و جل جلاله. څنګه به وایه؟ جل جلاله. د خدای ډېر لوی دی، لویي یې ډېر اوچته ده. عم نواله، احسانات یې ډېر زیات دي، عام دي. جل جلاله، ډېر د عزت د لویۍ خاوند دی. عم نواله، او د الله احسانات دا ډېر زیات دي. وګوره چې ته خدای سره مینه کوې، هر څه خو الله سره دي، الله به در سره مینه کوي که به نه کوي؟ مینه خدای پښتانه وایي د یو لاس د پړق نه خېږي، او عرب هم وایي الحب من الجانبین. دا اکثریه قاعده ده چې محبت د یو طرف نه نی، د دواړو طرفونه اکثري ده. نو چې تا الله سره مینه کوي، الله به هم در سره کوي. پریدي به دې نه بغیر د مینې. د حضرت موسی علیه السلام مور د مور، داسې زمانه کې موسی علیه السلام پیدا کیږي چې فرعون خوب لیدی و، اوږده واقع ده، خوب یې لیدی و، او د هغه خوب تعبیر ورته بیا خپلو مشرانو د سلطنت دوستانو دا ورکړی چې ولک په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي او تا نه حکومت واخلو. وی ښه څه به کوو؟ وی صاحب مه یارېږه، بس اعلان وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره ماشومان پیدا کېږي ټول مړه کړه، پولیس به ګرځي وجني به، چې کوم اوس نه پیدا کېږي به د سلطنت اخلي او ستا د هلاکت ذریعه به دې زړو کې نشته، وروسته به پیدا کېږي. اعلان یې وکړی چې کوم ماشوم پیدا کېږي په بني اسرائیلو کې به دا وجنه. رو چې الله کومه فیصله کړي څوک هغې ته بند نشي تړلی. ماشومان به مړه کېدل، واړه واړه بچي به یې وجل. همدقه کال کې چې بچي وجلې کېږي، الله د حضرت موسی علیه السلام د پیدایش بندوبست وکړي. مور ته ولا الله فرشته راولېږله او زړه کې ورته الله دا خبره خوښه کړه. دا خوښول خو د الله کار دی چې دا ماشوم بچی دې پیدا شي، فإذا خفت علیه فالقیه فی الیم،
صندوق ولا جوړ خمزیدار خشتا او صندوق کې واچوا او چې کله ته ویریږي چې دا ماشوم خو عثمان د فرعون د لښکر اخلي وجنه نو د دریاب په چپه د پاسه ورغورځوا دی ورته ونه وی چې القیه فی البحر دریاب کې وغورځوا دا خو بغاله تشی بیا نه 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 ته زما منا زما حکم ومنه په چپه ورغورځوا چپه خطرناک دی ته وروله زه پیش زما کار پیش فلیلقه څنګه دی عدو لی وعدو الله زما دا فیصله ده چې زه دې د دشمن ته او د خپل دشمن لاسته رسول غواړم ګورم چې څه به کېږي او مقصې وکړل الله ورته دا خبره خوښه کړه که دا ماشوم په کوټه د پاسه غورځوم مارغان یې رانه وتښتوي که ځنګل کې غورځوم شرمخان به وخوري که بل چاله ورکوم فرعون نه نشي بچ کولی که کور یې چېرته پټ ساتم او سبا فرعون خبر شو خطا دومره موده موږ نه بچې ولې پټ ساتلی و ماله به هم سزا راکړي راشه بس دا د الله د طرف نه چې کومه خبره ده دا ټیک ته بس هر څه چې کېږي هم دا ورته الله خوښه کړه صندوق یې وله جوړ کړو ماشوم یې په هغه صندوق کې واچوي د صندوق کې ماشوم څوک واچو ګوره د الله عجیبه نظام الله دا نه وایي چې صندوق القی فی البحر دریاب کې غورځوه دریاب کې غاړې ته به وغورځېږي د مورچه تله کېږي میانستا نه دریاب په چپه کې یم چپې ته وایي دا غټه غټه چپه چې په دې چپې د پاسه دا صندوق وروله صندوق یې واخیست په هغه چپې د پاسه یې ورویشت او خور ته وله وایي قصیه دی په دې غاړه غاړه ورپسې ځه د مورچه د ماشوم بچې چې دړه کېږي زما خو دریاب ته وویش بل څه چار نشته خو بچې دې غاړه غاړه کې ورسره ده چې زمونږ دا بچې به کم خوازي دا به څوک راوچتوي څه به ورسره کوي ورپسې رستو رستو روانه ده دغه زمانه کې د فرعونیانو اخترو میله لګېدلې ده او راغلی د دریاب غاړې ته د محل خوا کې دریاب بیږي او هغه دریاب نه بیا یو چوه داسې جدا شوې ده چې هغه عین د دریاب د بعد فرعون چې کم محل دی او هغې کې کم باغ دی په هغې کې دننه ورغلی ده اوس هم که ستاسو خیال وي د پاخواني بادشاهانو چې څومره محلات جوړ کړي دي دی ټول د دریاب په دې غاړه جوړ کړي اټک وګورئ بل وګورئ بل وګورئ دی روتې دي څوک په هغه وله کې لامبي څوک په ټالونو زانګي فرعون دی ښځی ده وینځې دي غلامان دي دوستان دي صندوق له حضرت جبریل علیہ السلام دیګه ورکوي او هغه ولې ته جوړ کړه چې کوم د فرعون په دا محل او د هغه باغ کې ورغلی ده او هلته چې ور جوړ کړه نو بیا غاړې ته ولې دیګه ورکړه یو څانګه د اونې ښکته شوې وه هغه څانګې سره ونښته دا صندوق ته څه دی تاسو وګورئ دې کې څه دي چې صندوق یې څنګه ونیوه او صندوق یې کولاو کړه حضرت موسی علیہ السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې ماشوم پکې پروت دی الله د موسی علیہ السلام په دې وجود کې او په دې سترګو کې داسې ښکلا پیدا کړې وه چې هغې ورته وکتل غیبي محبت او مینه ورسره پیدا شو روچت یې ښځې فرعون وایي دا هغه ماشوم چې ته نه چې هغه ما نه به حکومت اخلي هغه چېرته نه 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 سړیه دا به مونږ ځان سره لوی کړو چې مونږ یې تربیت وکړو او مونږ یې ځان لا تقتلوه مې وجنه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا مونږ به بچی کو مونږ له فایده به راکړي زما لاس کې به لویږي زه به تربیت کوم او په بل طرف کوم خوځي او ستا بچی بشي نو چې ستا بچی شو ته لوی کې نه به خپل پلار پیژنې نه به خپله مور پیژنې او مو ته به لوی کړو نو څنګه به مونږ نه حکومت بیا اخلي او چې زمونږ بچی دی نو بس وي به د مونږ نه پس به د حکومت خاوند نه وي که جل به وشي نه به څنګه داسې بدماش جوړېږي چې تا به سبا رانیسي او ما به سبا رانیسي ډېره ښه خبره ډېره ښه او عقل هم دا سوچ کې دی چې واقعي زه لویوم ډوډۍ ورکوم اوبه جامه ورکوم خو زما خوی به اخلي او زما بچی بشي او یک تنها ماشوم دی دوی به څه لښکرې راولي او ما نه حکومت به اخلي حضرت موسی علیہ السلام لږه خوراک انتظام کوي په جاړه شو
سینې تا چې پین اخلي. ګوره مور د الله د حکم تابعداري وکړه، عقل یې ونه چلاو. الله ورته وایي فاذا خفت علیه فالقه فی الیم، چې کله پې ویریږې دریاب کې غورځوه. او الله ورته څه وایي؟ ور یریږي بنا لا تحزنی، یریږي بنا انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. فکر مه کوه زه تا ته واپس کوم او یو عظیم پیغمبر به ته جوړوم. مخکې نه الله ورته ویلي انا رادوه الیک، تا لې راولو. عقل وایي څنګه یې راولې؟ دریاب چپې د پاسه غورځوه یوه شوه، او بیا ورته وایي د دشمن لاس ته به هم رسي. اوس هغه دشمن به د دمې عدو له د عدو لی ول د ده به هم دشمني د باب هم دشمني. دریاب د پاسه غورځوه، اکسیجن بند شو، صندوق کې چې د بندی نه خوبه ورځي، او که د پاسه د مکمل بند که دی به ساده کم ځای نه اخلي. د لږه سوړه پرېږدی نو دا خو چپې دي، خامخا اوبه ورځي. چې لږې اوبه ورځي لاندې پکې ډوبي. نو سوړه که پرېږدی خو دې کې اوبه ورځي، که نه پرېږدی نو دی به مري. عقل دا مني چې دی به جمدی پاتې شي نه. او بیا په دریاب کې چپو د پاسه وروله، چپې خو د اوبو زور خو تاسو ولید مخکې ورځو کې کنه. په خدای یقین کوه د اوبو زور په دې لاره تېرېدم، حیران شوم په دې پټو کې دا د نامه نامه خټې پرتې دي. څومره لرګي راوړي دي، لرګي د دنیا لرګي راوړي دي، او څومره سامان یې راوړی دی، او څومره غټ غټ پلونه. تاسو دا پلونه ولیدل؟ منډي پل وګوره او دا دلدار کړی پل وګوره. یو پل چې هغې کې په ټنونو سیخ دی، هېڅ نام نشان نشته چې هغه سیخ څه شو. ګاډر یې په کرینونو څوک نشي اوچتولی. د خدای د زور مقابله رونو نه کېږي. دریاب په چپه وغورځوه دی به څنګه بچ شي. دوه خبرې شوې. دریم بیا د دو زما دشمن به اخلي، دشمن سره به څنګه بچ کوم، ما ته به څنګه واپس کېږي. لیکن د هغې د موسی علیه السلام د مور د الله په خبره یقین دی. انا رادوه الیک، مه یریږه، غم مه کوه، لا تحزنی، هېڅ پروا ونه ساتې، زه به تا ته واپس کوم. او یوازې واپس کول نه، وجاعلوه من المرسلین، پیغمبر به ته جوړوم. نو چې پیغمبر جوړېږي نو 40 کاله نه مخکې پیغمبري شته دی نه، نو پته ولګېده چې ځواني به م ورکوم، عمر به هم زیاتي. 40 کاله پورې خو به دې جمدی بی، 40 نه پس به پیغمبري ورکوم. نو چې پیغمبري ورکوم د پیغمبرۍ خدمت به کوي. نو دې کې دې ته اشاره شو چې زه به له ځواني م ورکوم، الکانه به م ورکوم، عزت به م ورکوم، ما سره به کنیکشن او رابطه به مې. د عقل نه بار خبرې دي. خدا موسی علیه السلام د مور د الله سره مینه ده. الله ته وې نو زه یې منم، برو مې غورځو. هلته پین اخلي د مور. خلق راغونډ شو. دا ماشومه د موسی علیه السلام خور هم ورله. میله ده که نه؟ دنیا خلق د میلې ته ورغونډ شو. ازادي ده. د مادشاه په حل کې هر څوک ګرځي چې ورغې څه چل دی. دا ما یو ماشوم بیبي آسیې د فرعون ښځې ونیوه او فیصله ده وکړه چې دا به زمونږ بچی وي، د چا پی نه اخلي. یاره ما ته یو کورنۍ معلومه ده، هغه به پی ورکړي، هغه به والي. ماشوم هغه خبره فرعون ته ورسېدله. وی راولې دا ماشومه، یو ماشومه داسې وایي تا ته څه پته لګي چې دی به د هغه ښځې پی به اخلي. دا خو د موسی هم خور هوښیاره وه. اوس که دا د خولې نه وخېږي مور یې ده، خو قصه روانېږي. وی نه وی د هغې ښځې پی ډېر ښې دي، ښه دي. هغه ما ته معلومه ده هغې ته چې کم ماشوم سینه کوي چې دار چا پی اخلي. ما په دې وجه ووی. او بل مونږ بني اسرائیل یو، هغه ښځه ما ته معلومه ده. نو مونږ خو صاحبه ستا خدمتګار یو که نه، نو چې ستا خدمت کوو نو ستا د بچي له به پی هم ورکوو. په دې بنیاد مې ووی د ښځې پی خواږه دي، ما ته معلوم دی. وی ښه راولې دا ښځه تا ته معلومه هر ښځه وي. ورسره پولیس والا او خلک مور پسې لاړه. بې راشه کار وشو. ماشوم هغه د فرعون بادشاه کور ته ورسېد. له چا پی نه اخلي د مونږ ارور. خو ګورې مورې ما ال نه دی ویلې، ښه ما نه دی ویلي چې دا ما ارور دی. ما وایي چې داسې یو ښځه ده او ډېر خواږه پی دی او د هر چا پی اخلي. نو ته به وله لاړه شي. راله چې راله او څنګه سینې ته واچول، خپله مور یې ده. موسی علیه السلام یا جلل او یا قلار شو او د مور پی ښکلې شروع کړل. خلکو زنده باد نارې ولګول. فرعون خوشحاله، بیبي آسیه هم خوشحاله، خلک هم خوشحاله شو چې ماشوم یې موړ کو. وی ښه ته به دا مهرباني کې ته به راځې تنخوا درته مقرره او دې ماشوم له به پی ورکې.
اوس هغه هم ځان په پټ ساتل غواړي، وی نه نه ما نه دا کار نه کېږي، خفه کېږم بادشاه خیرانه. اوس مې دله موړ کړم، دا ما خپل بلا بچي دي، نه نه خامخا به دې ماشوم له پی ورکې، یقین را نشي دی مور ده که وی ښه نو که خامخا داسې کوې د ما یو څو شرطونه دي. څه شرط دی؟ وی دا به ماله را کوې، د بیا خپل کور کې پی ورکوم، دلته نه شم ورکول، ما د تل راتل ګران دي، تنخوا به مقرروې، جامې به را کوې، زما د کورنۍ عزت به کوې. وی د هر شرطونه منظور. انا رادوه الیک، قرآن شریف کې الله وی درته واپس کو، وجاعلوه من المرسلین، مور لراغه. قرآن شریف کې الله وی مور ته مې ځکه واپس کړه چې مور یې خوشحاله شي. نو چې د خدای سره مینه کې او د خدای خبره منې، نو غیب او رق زوی درته راوستی شي که نه شي راوستی؟ مونږ خاصې وایو الله سره مینه ده. څه مینه ده؟ قل ان کنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. چې د الله سره او رسول سره دې مینه نو بیا به د الله او د رسول تابعداري کوي، دې ته مینه وایي. زموږ مینه کم ده. زه تاسو ښکاره کوم چې مینه شته که نشته. چا سره د مینې د هغه کور به دې خوښي که نه، د هغه بچو سره به دې مینه که به نه، د هغه دوستانو سره د مینه که به نه. نو د خدای خو بچي نشته، بلکل نشته، او نه خدای له پلار شته، او نه ولا مور شته، او نه ولا زوی شته، او نه ولا لور شته. نو چې موږ د خدای سره مینه ده، نو د خدای کور جومات ته هغې سره څونه مینه لرو؟ خپل کور لم چې د چندې غوښتې غوښتې نه نه چې د کټ مونږ اچولې زه کور جوړوم، او په لار کې مې کټ اچولې چې ماله چنده راکړې کور جوړوم، او د خدای کور له څونه چندې غواړو، او کټونه هم څونه خواره کړې دي، او چغې هم څونه جوړه کړې دي. څنګه مینه شوه؟ او د الله خو بچي نشته، بې شک اولاد نشته، لیکن د خدای کتاب خو شته قرآن شریف، هغې سره هم څومره مینه ده. هم درته ښکاره کوم، صفت راته ښایي، د خدای دین راته ښایي، د خدای قرآن راته ښایي، د خدای لار راته ښایي، صراط مستقیم. خدای ته مې رسوي، جنت ته مې رسوي، دا خو ستا فایده ده. څومره مینه دې ورسره وکړه، څومره تنخوا دې ولا مقرر کړه، څومره محبت ورسره کوې، څومره کنځل ورپسې کوې، څومره سپکې ورپسې وې، څومره غیبت یې کوې، څومره بد ورپسې وې. دا زموږ مینې دي که نه؟